د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. امریکا پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون د اکتوبر په 11 د ماشومانو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. ښاغلي بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکې نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځي ته له تللو محرومې شوې، په داسې حال کې چې ښوونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. د اکتوبر 11 د ملګرو ملتونو لخوا د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه هر کال لمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې د نړیوالو پام د نجونو پرمختګ او د ستونزو حل ته راواړوي. انتوني ګوتریش د نجونو نړیوالې ورځې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې دی په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخته اړتیا لري. د نجونو پر تعلیم بندیز هغه لویه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې له نړیواله ټولنې سره په لانجه اړولی دی. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې. د طالبانو مشرانو که څه هم څرګنده کړې چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو وایي چې د نجونو د تعلیم د څرنګوالي په اړه یې یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو پر تګلارې کار وکړي. او امیر خان متقي وایي جنګ سالاران او غاصبین نور د چا حقونه نشي خوړلی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقي د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت سره په لیدنه کې ویلي چې جنګ سالاران، اختطافګر او غاصبین نور د چا حقونه نشي خوړلی. متقي بنیت ته ویل چې پر یو بل د نیوکو پر ځای باید همکاري وشي او حقایق خپاره شي. د لیدنه کې ریچارډ بنیت د متقي له معلوماتو او وضاحت نه په مننې سره ټینګار کړی چې د حقایقو د سم بیان او راپور ورکولو لپاره لازمه ده هر څه په خپلو سترګو وویني او په همدې هدف افغانستان ته راغلی دی. قدرمنو دوستانو له ملتیا مننه.